پاکستان مولا څنګه رشخان شو؟ سی ویلي وو خلکو څه ورته ویلي؟ سلام ستړي مه شئ. مولا رحیم الله چې یو سیاسي مولا دی، ډېری وخت د افغانستان د روان جنګ په اړه ډېرې بې منطقه او ناسمې فتواوې ورکوي. د افغان ولس پر وړاندې بغض، کرکه او حسد دومره ډېر دی که چېرته په یوه ورځ په زرګونو افغانان هم ووژل شي نو د نوموړي زړه به پرې یخ نه شي. د مولا رحیم یوه تازه ویډیویي فتوا چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې د کراماتي وای فای په نوم لاس په لاس کیږي او د تود بحثو ژبه ګرځېدلې ده. پکې ویلي دي که یو سړی په امریکا کې او ښځه په پاکستان کې وي نو د دې امکان شته چې بشرطې کرامات له همغه ځایه له خپلې مېرمنې سره یو ځای شي او بچیان یې پیدا شي. نوموړي دا هم ویلي که څوک دا خبره نه مني هغه وهابي او بدعتي دی. نوموړي ویلي کرامات خو وایي د عقل خلاف سیس ده. په هر حال د نوموړي دې فتوا نه تنها د ګڼو مسلمانانو د غبرګون سره مخ شوی بلکې د الهي او اسلامي دین په هکله غلطه ذهنیت سازي او تعارف پکې شوی دی. دغه مولوي چې کومه خبره کوي تر ټولو اول خو باید پوه شو چې دغه خبره یا مسله نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې، نه امام ابو حنیفه رحمه الله کړې ده، نه امام ابو یوسف او نه هم امام احمد رحمه الله بیان کړې ده. یعنی په اصل مذهب کې دغه د هوایي او کرامتي بچو خبره نشته. کرامات په خیر کړي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو شکر ته راځم. خدای به خدای په سپارم. د الله په امان.